تاسو زما په دې خبره عمل نه کوئ بارې کرفیو لګولې څوک هم نه پرېږدي او تاسو مغزه او بار لوبې کوئ ټوله ورځ پتنګانو پسې منډې وکړئ یاره دا موږ خو لږ بار ته پرېږده خو دا دپاره که نه چې موږ هم لوبې وکړو که نه ولې موږ نه لوبې ښه نه دي نه نه دې خراله بارې پابندي لګولې ده هم چې ګټو کړو مه کوه کېره یار وړه خیر شه دا ولې دا واړه خو دې داسې کلک تړلي دي لږ په ملي تړلې بارې کرفیو لګولې ده واړه وي مه راپرېږدئ او دوی چې ګوره بله په پتنګانو پسې منډې وي په پټو کې یا بچو دا خو درته ښه وایي که نه ځکه یې کلک تړلي یې چې دا مرض تاسو ته ونه لګي ګوره تاسو 3 کسان یې بچي او که تاسو بار ووتې او دا مرض تاسو ته ولګېده نو دا ټول کلی به په مرض اخته شي نو خیر دی بچي تاسو یې ځکه تړلي یې چې ما ته پته ده وي د وړو نه شیطان هم امان غوښتې دي نو خیر دی بچي دا د 6 ورځې خو یې وړه خیر دی پرېنځه او دننه کمره کې دا خو د خیره غټ غټ سړي دي واړه خو نه دي اوزار بای که دا مې پرانیستل دوی ډایرکټ بار منډه وي او پتنګانو پسې ګرځي نه یې پرانیزم نو بس بچي دا خو خیر دی ته خو وي خو د خیر دی رعایت بس زما په خولي وکړي داسې یو کار وکړه چې خیر دا ماشومان دي پرېږدي او په دې ځای کې دې تاویږي را تاویږي که نه دا راته وایم پرېږدم هم خو پرېږدم خو که د کور نه بار ووتی نو دا خپېره نه ماتو ټیک شوه ښه بس بچي بس پرېږدي ښه او به دا ته ښه وایي ډېر بد عمل راغلی ده او ډېره سخا وبا راغلې ده د یو نه یو ته لګي د بل نه بل ته لګي نو بس داسې چل وکړه چې خیر دې ګزاره ورسره وکړه پرېنځه ښه پرانیزم هم خو ګوره کور کې به لوبې کوې دا مې راته وویل صحیح ده السلام علیکم یا پروردګار علمه توبه خدایه زما دې توبې ته وګوره دې کلي ته وګوره بالکل خاموشه خاموشي ده یو ماشوم بار درک نه لګي یا یو پلینکو جو دغه سیکل نیم ولاړ دی او په ایمان که د چا پته لګي یا رب العزته زمونږ د دې وطن نه دا وبا لري کې خدای دې وبا خو موږ لیوني کړو دا به کېږي څه یا الله توبه خدای توبه یا الله توبه یا الله په توبو مې توبه یروړه خدای توبه یا لکه موږ له مقرره که دا د څه توبې وباسي او داسې روانې غوږونو له ګوتې ځانه دې غوږونه روشو کول خیر شه څه چل بیا شوي دي یو زر لاله ته خبر نه د څه نه خبر یم ته راته ووایې نو زه به خبر شم بیا څه چل شوي دي پرون نه داسې یو خبره خوره شوې ده د کوم ځای نه په دې ټول ملک کې ډانګېږي په کراچۍ کې نه دی زما به همارې په کراچۍ کې شمشاد نومې را سپلو دوکان دی هغه راته بېګا رنګ وکړو وایي دلته یو 2 ماشومان جوړه پیدا شو او هغوی دا وایي په خپله خولې هغه ماشومانو چې سهار د 9 بجو نه مخکې چې سره چای وڅښله مالګه پکې واچول او ویڅکله هغه به د دې وبا نه بچ شو بس بیا مړه شو لکه دا ته څه بوتو سرې دا ټوټکه خو به دې ټیکي خو دا خبره خو ځکه دروغ ده چې ماشومان په هغه ورځ باندې پیدا شو دا خبره یې وکړو بیا مړم شو دا خو زه نه منم یا خدایه ته نه منې ټوله دنیا خبر شوه او تا خو ولو ځال ته بوتلې نشم چې راشه او تا په خپله واوره خو مړه دي یار وره نو مړه دي خو دا خبره خو داسې ګډه وډه ده چې سره چای به وله پاخه کړي او دا به وڅکي نو دې مرض نه به بچي او بیا مړه شو نو دا خبره دا به دې تا ته هغه ماما دی که د ترور زوی دروغ به درته ویلي سړیه یاره دروغ خو ځکه نه دي چې دا ټوټکه خو زما هم ذهن واغېسته وروره ګوره سره چای هم ګرمه ده او دا وایرس چې کوم راغلی نو دا ګرمش سره ختمیږي نو کیدای شي د سره چې مالګې سره دا وایرس ختم شي زرو کې بس الله دې وکړي خو نه یې منم وروره وروره جومات ته راسره لاړ شم موږ خو هم دا بل نه واورېدلو نو دا بل نه دی واورېده خو ګوره دا اخوا دېخوا خبره په دې دنیا کې ما شهرت کوي خدای ته وګوره چې یو شی دی په دې خپلو سترګو نه لیدلي په دې خپلو غوږونو دې نه اورېدلي نو هغه خبره مه خوروه ګوره دا خلک به په نور جنجال اخته کړي یې وروره په دې فیسبوک چې دا خبرې خورې شوي دي او دا خلک یې وایي نو ما هم تا ته وایي چې ما ته ټیلیفون وشو خیر وکړي د خدای دپاره دا خو لږ ورې کلکه په رومیال کلکه وتړه دا خبره چې ته بل ځای کې ونه کړي کیدای شي دروغ ګورې نوره لانجه به راته جوړه کړي زه په مخه سلام علیکم سلام علیکم هلکه ویمه خیر شه باندې راښه دی خبره واوره دا وبا راغلې ده خدای دې ټول مسلمانانو ساتي امین خو زمونږ پکې بان راوخت یروره هغه څنګه ما هم پوهېږه که نه چې دا دومره خوشحاله سلی یروره خوشحاله به نه یم
په واده کې روجې غوړي میخه خرچې هر څه ختمې شوې 10 کاله مې د کویدنې وشو او دقسې ناست ومه حکومت هر څه ختم کړلو اوس په دله صرف ناوې کور ته راولي ځکه خوشحاله یم یاره دا خبره خو دې ډېر خو که حکومت سره دې خدای خوږي چې دا ستاسو غوندې کې لونډان هم پکې اباد شو چې ودونو خو موږ شو ځه مزې کوه او چړچې کوه زه لاړم دنه نه لاس مه راکوه لاس ګناه ده ځه زمونږ یې دویم واده تړو که موږ وایو چې موږ هم یو څه واده ای جمالو لا 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 ای جمالو یا الله په موږ هم شوکمین کې بچي ولې داسې تاسو خفه خفه یې او په دې موبایلو کې دا سرونه ورکړي دي خیر خو دې که نه یاره ماما په ټول ملک کې وبا راغلی ده ټول خلک یې تباه او برباد کړي نو دا خلک دا ظالمان خلک یې په نیټونو باندې ورکوي مونږ ته ځان سره ټول خفه کړي بشیر مه خفه کېږئ دا وبا موږ باندې الله پاک راوستی ده او تاسو خو زموږ مستقبل یې بچې موږ په مقابله ته تېزېدو بچې مه خفه کېږئ یا الله زما دا ماشومان بچي خدایه د دې وبا نه بچي یا الله ته ډېر غفور رحیم یې زما په دې نسل باندې رحم وکړه خدایه رحم وکړه خدایه بچي دا څه کوې بچي یا بچی خان د مزویه کنه نو ګوره بچی بیماری ده ها لوبې مه کوې او لاړ شه چې څنګه کور ته لاړ شې نو په صابون باندې به درې واړه لاسونه مینځې شابې بچې منډه کې شابې بچې شابې بچې یا خدایه پاکه یا الله زمونږ په دې وړو رحم وکړې نو دا ماشومان به اوس څوک ګیر کړي نیشي څوک ګیرولی دا مړ شو لکه دا څوک مړ شو راته خو را موبایل راکه راکه موبایل ته ماله روزه باره راکه دې خلاصه خدای بنده روزه دا نه مه خوره دا بیماري ده دا وختي تور ده خدای پاک پې ختمه کړي بچ پشې دا خبرې پرېږده وګوره د مخ نه څه جوړ شو ظالمه داسې باډي دي وه او چې غمونه یې شروع کړي دي نو دوه ګوتې مخ ترې ووته دا غمونه مه کوه الله پاک په خیر کړي الله غني باچا دی دا یو څو ورځو بیماري ده خدای پاک په ختمه کړي او انشاءالله مونږ به ګورئ پنځه واړه وخت مونږ به کوو او دغه شانتې به په صابون لاس وینځو مطلب دی خدای پاک به دا بیمارۍ ختمې کړي نه دا ولې دا ستا څه دی وروره دا زما رور دی وروره په دې غم کې پروت دی چې کمې ورځې نه دا اعلان شوی دی سرکار کړی چې وروره بار به نه روزې او بس داسې کار دی لاسونه به چا سره نه میلاوی دغه ورځې نه دړه ته غم اچولې مړ شو مړه به شو مړه کېږي نو ما ورته ویم دا غمونه مه کوه ته وګوره دا داسې ځوان و ستا په شانتې دا ته اوس څه جوړ شو ته وګوره دوه ګوتې مخې رووته تشه پوزه پکې رووته خدایه پاکه مه کوه زما نر بچی دي غمونه مه کوه دا ګوره دا د الله د طرف ته دا عذاب راغلی دی او بس څوک به مري او څوک به رغېږي دا جوړولو والا او روغولو والا الله دی سوچونه او فکرونه مه کوه ها او خدای به دې ښه کړي او دا چې ګوره کې کوم راځي که نه بس د دوی پوره وي خدای چې نن د دوی پوره شوې ده او بس دوی لاړل مړه شو او انشاءالله العزیز هېڅ هم نشته ها دا سوچ مه کوه ها ودرېدل که نه کومه خبره یې چېرته مه وکړه اره ته دم وکړه غم مه کوه الله به خیر کړي خو څنګه اوس وخانده اوس وخانده دقسې ښه او که خیر هېڅ هم نشته ښه زه چې ځو کور ته ځو ښه کور ته ځي نه ځکه نه اوس که نه اوس ګوره غوندې خاندله خو بیا وخانده یو ځل ځه راځه ګرانو مینوالو دا کومه خاکه چې تاسو اوس وکته نو دا موږ د دې دپاره کړې وه چې یو کس ته ټینشن نه اخلي څه چې دي د الله د طرف نه دي او چې د الله طرف نه دي زموږ پې صبر دی بس احتیاط یې ډېر ضروري دی مطلب لاسونه میلاول او یو بل سره غاړې مه میلاوخئ انشاءالله العزیز هر څه به ټیک ټاک شي دا خاکه موږ صرف د هغه ملګرو لپاره کړی چې هغوی په ټینشن چې خدایه مرګ را روان دی او بس دا خلک خو مړه شو او خلک خښول هم نشته او بس قبرونو ته هم داسې ورولي نو د زړه سره مرګ لازمي به راځي که اوس دی او که بیا دی تیاری ورته کول پکار دی نو دې
بیماری ته چې دی احتیاط یې کول پکار دی، احتیاط یې ضروري دی. ان شاء الله العزیز داسې خاکې به ستاسو لپاره موږ نور هم جوړو. دا خاکه موږ صرف د هغه ملګرو لپاره جوړ کړه چې تاسو ټینشن مه اخلئ. او زمونږ دا شیرپاو واینز او شیرپاو واینز ولاګ دواړه چینلې لازمي سبسکرایب کې او پیج یې هم لایک کې. ډیره مننه. ان شاء الله داسې نورې مزایي خاکې که خیر زموږ را روانې دي ستاسو به ډېرې زیاتې خوښېږي. مننه.